چې تا ته دا وایم لږ زما دا خبره زړه ته کوزه که بلکل به د دې سره ستا ژوند بدل شي غونې په انسان باندې ځیږ شي غونې به انسان باندې ځیږ شي دا ویښته د بدن ودرېږي چې کله دا آواز وشي ستا په باره کې او زما په باره کې فلان ابن فلان پلانې د پلاني زوی یستعد للوقوف بین یدی الله ځان دې تیار کړي الله وایي چې د ده نمبر دی مخکې دې راشي چې کله زما او ستا په باره کې داسې وویلی شي چې پلانې د پلاني زوی را دي شي الله وایي د ده نمبر دی نو کوم مخ باندې به موږ الله ته ودرېږو او کومه خبره به الله ته کوو او څه به الله ته په صفایي کې بیانو او چې الله حدیث کې راځي ما منكم من احد الا ويكلمه ربه په تاسو کې داسې څوک نشته چې د قیامت په ورځ به ورسره الله خبرې نه کوي الله به ډایرکټ خبرې کوي لیس بینه وبین عبده ترجمان زمونږ او د الله په منځ کې به ترجمان نه ډایرکټ تپوسونه به الله زمونږ نه کوي زه تاته دا وایم او ستاسو نه مخکې ځان ته دا وایم چې کله دا اواز وشي چې پلانې د پلاني زوی ځان دې تیار کړي الله ته مخامخ ودرېدو ته څنګه وځو ما ورته الله پسې څه به وړو د الله مخې ته دا ټک خطا اعمال به وړو دا بې وخته منځونه به وړو دا معمولي غونته کې ذکر به د الله مخې ته وړو دا لږ غونته کې اعمال به د الله مخې ته وړو چې د هغې پته نه لګي چې قبول شوي دي او که نه دي څه به کوو په هغه ورځ